ختم نبوت زموږ د عقیدې یو ډېره لویه برخه ده او په دې کې راځي چې موږ د الله لېږلي ټول نبیانو باندې ایمان راوړی دی او دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ټولو کې وروسته راغلی او قرآن آخري کتاب دی او دا چې نبوت پیل آدم علیه السلام نه شوی دی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې خلاص شوی دی نو دا زموږ ایمان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله آخرنی نبی او رسول دی نو د دې دلیل موږ ته قرآن او حدیث کې هم موندل کېږي نو څوک هم ځان ته یو مسلمان نشي ویلی چې څو پورې هغه په دې ایمان نه لري چې نبی صلی الله علیه وسلم آخرنی نبی دی چې هغه خاتم النبیین دی داسې سوره احزاب کې راځي ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو سړو کې د چا هم پلار نه دی هغه د الله رسول دی او خاتم النبیین دی او الله هر څه پیژني او خبر دی نو په دې آیت کې الله ډېره صفه خبره کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او د دې دلیل موږ ته قرآن کې هم موندل کېږي او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې نبوت او رسالت زما باندې خلاص شوی دی او زما نه وروسته نور څوک هم نبی یا پیغمبر نشته او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ما نه وروسته داسې ډېر دروغجن او کذاب خلک به راځي کوم به ځان ته نبی او رسول به وایي او بیا هغوی دا هم ویلي دي چې بني اسرائیل هدایت لپاره الله هر وخت نبی او رسول لیږلی دي که هغوی یو نبی به مړ شو نو الله به بل ولیږو نو داسې هغوی ته ډېر نبیان راغلی دي خو ما نه وروسته به الله نور څوک به هم نه لیږي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو بل ځای کې دا خبره کړې ده چې زما او د نورو نبیانو مثال داسې دی چې یو کس یو ډېر ښکلی کور جوړ کړی وي خو هلته د یو خښتې ځای پرېښی وي او کله هم چې خلک ورته وګوري نو وایي چې دا څومره ښکلی کور دی او هغوی ورسره دا هم وایي چې د خښته که خپل ځای ته لاړه شي نو دا کور به پوره شي نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې هغه خښته زه یمه او زما جومات هغه آخري جومات دی کوم یو نبی جوړ کړی دی نو دا نبوت او رسالت زما نه وروسته خلاص دی او دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم په خپله تصدیق کړې ده چې هغوی نه وروسته به بل نبی یا رسول کله هم به نه راځي نو قرآن او حدیث کې دا ټولې خبرې یوازې د دې خبرې تصدیق نه درکوي چې نبی صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی خو موږ ته دا خبره هم ښیي چې قرآن د الله لیږلی ټولو کې وروستو او آخري وحی ده او نازل شوی هم نبی صلی الله علیه وسلم باندې ده او دا د راتلونکو وختونو انسانانو دپاره به یو رڼا وي او هغوی ته به لار ښیي نو قرآن کې او څه ځای کې هم موږ ته دا خبره نه موندل کېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته نور څوک نبی به هم راځي او څوک هم چې دې خبرې دعوه کوي چې هغه یو نبی دی نو هغه یو کذاب دی او دروغ وایي او یو بل خبرې ته غور وکړئ چې څنګه الله قرآن له ساتلی دی او څنګه هغې حفاظت کړی دی د دې په شان د پخوا کتابونو نه ده شوی په هغو کتابونو کې خلکو خپل ځان نه ډېرې خبرې اچولی دي خو قرآن نن هم هغه شان دی څنګه نبی صلی الله علیه وسلم وختونو کې و او د دې حفاظت به الله قیامته پورې به کوي نو همدا د نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین کېدو ټولو کې لویه نښه ده